بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عزتمند مسلمانانو ورونو او خويندو، امید لرم چې تاسو برو جوړ بئ او خوشحال بئ. زما د الله رب العزت نه دا دعا دا سوال دی چې تاسو چرته هم یې الله تعالی مو همیشه د پاره جوړ خوشاله و آباد ساته. امين. عزتمندو، نن د یوې نوې او خاص وظیفې سره زستا سو مخکې حاضر یم. محترمو، نن درته یو داسې عظیم الشان او لا جواب وظیفه بیانوم. کله چې تاسو دا وظیفه وکئ او د دې کمالات په خپل سترګو باندې ووینئ نو تاسو به خیرانه پاتې شئ. نو محترمو، دا وظیفه د پیر پر ورځ باندې تاسو وکئ او که د پیر پر ورځ باندې تاسو ته موقع ملو نشوه نو په بل ورځ باندې هم تاسو دا وظیفه کولی شئ. زما عزتمندو، دا وظیفه د قرآن پاک د یو مبارک سورت سوره مزمل وظیفه ده. ډیره لاجواب با برکت او پر اثر وظیفه ده. تاسو دا وظیفه وکئ، ان شاء الله تعالی دستاسو هر قسم بیماری، پریشانی، مصائب، تکالیف، د رزق تنگی، د کاروبار تنگی، دا به الله جل شانه ختم کی او دستاسو په ژوند کې به سکون، راحت او آرام راشي او په زندګۍ کې به مو خوشاله پیدا شي. بس زما محترم او تاسو دا عملو کوي، بیا ګورئ چې الله رب العزت څنګه دستاسو ناممکنه حاجتونه پوره کوي. خو زما عزتمندو، دا وظیفه تاسو پورا په سکون سره، راحت او آرام سره، توجه او دیان سره وکئ او پورا یقین کامل سره تاسو دا وظیفه وکئ. ان شاء الله تعالی الله رب العزت به دستاسو مددگار شي او تاسو به د چا مخلوق محتاج نه شئ. زما عزتمندو، ویډیو شروع کېدو نه مخکې تاسو ټولو ناظرینو سامعینو په خدمت کې دا درخواست دی چې تاسو اسې هم ویډیو ګورئ. په اول ځل باندې مو زما د چینل وزټ کړی وي او دا چینل مو تر اوسه پورې لا سبسکرایب کړی نی، نو برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب سره خوا کې د ټاله والا نشان دی، دا تاسو کلیک کړئ او سلیکټ آل کړئ د دې لپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته ملاويږي. ځکه چې زما محترم په دې چینل کې زه تاسو ته هر قسم مستند وظایف راوړم. هغه مستند وظایف چې ما ته خپل استادانو د هغې اجازت راکړې ده. د دې نه علاوه زما محترم استادو تعویذونه پکار وي، تاسو نقوش پکار وي، نو ما سره زما په واتس اپ نمبر باندې تاسو رابطه کولی شئ. محترمو، که چېرې تاسو دا وظیفه کول غواړئ نو ویډیو اخره پورې وګورئ. زما عزتمندو، دا د پیر د ورځې ډیره مبارک او عالی شان عظیم الشان وظیفه ده. زما محترمو، د دې ترتیب او طریقې کار ډیر زیات آسان دی. زه تاسو ته د سوره مزمل اته وظیفې په دې ویډیو کې بیانوم. خو زما محترمو، د دې لپاره او 10 شردام شرط ته او 10 شردام به تاسو خامخا او لازمی کوئ. بغیر او 10 شردام نه دا وظیفه تاسو نشئ کولی، ځکه تاسو به قرآن مجید راخلی، پاغې کې به د دې ورد او تلاوت او وظیفه کوئ. نو د قرآن مجید لپاره او 10 شردام دا لازمی دی. بیا او 10 تاسو قرآن مجید نشه راغشته. زما محترم، دا وظیفه د هغه رونو او خويندو د پاره ده. دا غي د پاره ډیره مفیده ده چې د هغوی کاروبار ولاړ وي یا کاروبار وی خو پاغي کې ورته نقصان او تاوان ملاويږي، یا زما محترم اوس کاروبار رواني هوغه روانيږي نه مخه نه سميږي. نو دا داسې رونو د پاره چې هغه دا غواړي چې الله تعالی زمونږه کاروبار روان کی، الله تعالی ماته په کاروبار کې نفع راکړي، فائدہ راکړي. نو زما عزتمندو، د سحر مز نه پس تاسو 41 مرتبه د سوره مزمل وظیفه وکئ. کله چې مو د سحر منځ کو نو په خپل ځای باندې بکینئ، چا سره خبرې نه کوئ. 41 مرتبه یو سلويخ پیرې به تاسو د سوره مزمل ورد او وظیفه وکئ. زما عزتمندو، دا صرف د یوې ورځې وظیفه ده. دا غي نه پس به د الله رب العزت نه دعاګانې وغواړئ. دا رنګ زما عزتمندو، تاسو غمونو پریشانو کې راګیرئ. زما محترمو، د غم او د پریشانو نه د نجات لپاره تاسو چې څه ټایم هم تاسو ته موقع ملاويږي نو سوره مزمل 31 مرتبه تاسو وایي او بیا الله رب العزت نه دعاګانې وغواړئ. ان شاء الله تعالی تاسو غم، تاسو پریشانی به الله جل شانه ختم کړي.
دا رنګ زما عزتمندو تاسو په یو مصیبت کې راګیری تکلیف کې راګیری یا در باندې چا ظلم او زیاتی در باندې کړی وي یا بل څه تکلیف وي مصیبت وي تاسو پاغه کې راګیری تاسو دا وای او دا غواړي چې الله رب العزت مونږ ته د دې مصیبت نه نجات را نصیب کړي نو زما محترمو 101 مرتبه یو پیری تاسو د سوره مزمل ورد وظیفه وکي یعنی ختم وکي د سوره مزمل ان شاء الله تعالی به هر قسم مصائب او تکالیف مصیبتونه به الله تعالی ختم کی دا قرانګي یو اورور او خور دی هغه رشتہ نکېږي د بدرنګوالي په وجه باندې رشتہ نکېږي یا اسی ورته کور ته رشتې ناراضي او هغه دا غواړي چې الله تعالی هزه کې زمونږ رشتو کې مونږ له قرانه ملو شي مونږ ته خزه ملو شي نو زما عزتمند دوی ته پکار دي چې اول د درې پیری یعنی 3 مرتبه درود شریف وای او بیا د 3 مرتبه درې پیری د سورۃ المزمل ختم وکي 3 مرتبه درې پیری به د سورۃ مزمل ختم وکي او بیا به د عین بعد 3 مرتبه به درود شریف وای او بیا به د الله رب العزت نه دعاګانې وغواړي زما عزتمندو چې ترکمه پورې تاسو رشتہ نوي شوي او رشتہ مونږ کېږي نو تر کېدو پورې چې تاسو کار ترکمه پر مطمئن شوي نوي تاسو رشتہ نوي شوي تر هغه پورې به روزانه تاسو درې پیری د سوره مزمل دا ختم کوي دا قرانګي زما محترمو ډیر رونه دا سیدی چې هغه پریشان وي د خزو د لاسه هغه وی چې زمونږه خزه مونږه نافرمان دي خزه زمونږه خبره نه مانی خزه زما نافرمان ده نو زما محترمو سوره مزمل 7 مرتبه او پیره بده ختم وکي او په اوبو باندې یا س خوراک باندې به شوف کې او خپل خزه باندې به اخره ان شاء الله تعالی هغه بستا فرمان بردار او ګرځي دا قرانګي اولاد منافرمان دي ستا خبره نه مانی موز نه کوي یا سکول نزي یا ستا چې کوم حاجتونه دي هغه خبره نه مری کار نه کوي نو زما محترم او درې پیری به تاسو د سوره مزمل دا ورد وظیفه دا ختم وکي او په بو باندې یا په خوکسیز باندې به تاسو شوف کوي او په دغه اولاد باندې به اخروي ان شاء الله تعالی تاسو دا اولاد به تاسو فرمان بردار او ګرځي دا رنګ زما عزتمندو دا سیرونه او خويند چې دا غي نظر ختم شوه دي نظر نه لګي یا نظر کم دي سترګو کې بیماری ده نو د هر قسم د سترګو بیماری ده پاره دا قرانګي د نظر د بیماری د ختمېدو د پاره په بینایه کې د راوستو اضافي د پاره زما محترمو سوره مزمل به 41 مرتبه یو سلوخ پیری به تاسو دا وای په اوبو باندې به شوف کوي او دغه اوبو به اوس کوي او دې کې سو اوبو په خپل سترګو باندې اومګي ان شاء الله تعالی د دې سورته مبارکه د برکت نه ان شاء الله تعالی الله رب العزت بستاسو بنئی اگر راولي الله تعالی بستاسو سترګو هغه بیماری ختم کی الله تعالی بستاسو نظرونو کې اضافه وکي دینه علاوه زما عزتمندو بعضی رونه او خويند هغه ډیپریشن شکار وي ذهني دباو وي پاغي باندې ټینشن وي نو داغه د پاره هم تاسو د دې سورته مبارکه ختم وکي اول بدره پیره درود شریف وای چې کوم درود شریف تاسو ته آسان وي درود شریف وای او بیا به 4 مرتبه سالور پیره به سورته مزمل ورد وظیفه ختم وکي او اخره کې بیا درې پیره درود شریف وای ان شاء الله تعالی د دې وظیفه کول سره الله جل شانو استاد ذهني دباو او ټینشن وغیرہ هر څه ختم کی زما عزتمندو ډیر مبارک صورت ته او ډیر مبارک وظیفه می تاسو ته ذکر کړل ضرور تاسو نن د پیر پرز باندې دا ورد او دا وظیفه دا عمل وکي دا ختم وکي ان شاء الله تعالی الله رب العزت بس تاسو دا هر قسم مشکلات هر قسم ناممکنه حاجات دا قرانګي هر قسم بیماری
پریشانه غمونه تکلیفونه مصیبتونه به الله جل شانه رفع دفع وګرځي. جماع عزتمند امید لرم چې دا ویډیو دا وظیفه بستا سو ډیره زیاته خوښشي وي. که ویډیو مو خوښشي ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ. ملاوي کوم متاو سره بل ویډیو کې بل وظیفه سره تر هغه وخت پورې ماته اجازه راکړئ. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.